دوستانو تاسو چې د دې قرآن پاک څومره ډیر دا پیغام نورو مسلمانانو سره شریک کو، څومره ډیر مسلمانانو ته، څومره ډیر امتیانو ته دا پیغام ورسو، نو دومره ډیر مسلمانان، دومره ډیر امتیان به یو سپاره شکرانه کی او په دې قرآن پاکو کې به ولګي. دا نوی تازه فرش قرآن پاک پراته دي، رزې ډیرې وشوې خو د سپارو ضرورت دی. تاسو یو ویډیو شیر کړی وه چې د هغې شیر په برکت باندې په زرګونو قرآن پاک جوړ شو، تیار شو. نو د دې درنه هم شیر غواړم، ځکه چې د شیر په ذریعه دا نورو مسلمانانو ته رسي، د هغې مخې له ورځي. او ډیر مسلمانان داسې دي چې هغې دا قرآن پاک جوړول غواړي. دا وګوره، دا په دې کې دا سپارې کمې دي: 13مه، دا 4مه، پیلنۍ، 21مه، 22مه. دا